سلامونه ملګرو. سریلانکا ډیفالټ شوې ده. ډیفالټ وایي دیوالیه ته داسې حالت راغلی دی چې د هغې سره پیسې ټکې نشته چې د بهر نه پې ضروري څیزونه واخلي، او په هغه ضروري څیزونو کې چې کله یو ملک دیوالیه شي نو په هغه ضروري څیزونو کې په سر باندې چې کوم نو هغه د معیشت د پایې د چلولو دپاره یا د ژوند د پایې د چلولو دپاره یو هغه پټرولیم پروډکټ سي هغه ډیر زیات ضروری. کله چې څوک ډیفالټ شي نو دغه د بهر نه نشي اخیستی، نشي راغوښتی، ځکه دا دنیا د یو څو ملکونو سره دی هغې ته اوپیک کنټریز وایي یا که نورو کې شته نو ایکسپلوریشن یې بهرحال یو ګران عمل دی، یو کاسټ افیکټیو نه دي. نو نمبر 1 خو دغه، او دویم دا چې فوډ خوراک، نو دغه دواړه مسلو سره سریلانکا دومره بدترین انداز کې مخامخ شوې ده چې هلته خلک د غذایي قلت د لاسه اوس د بیمارو سره او د مرګونو سره، یعنی د رکشې نه میلاوېدو په وجه باندې بیمار هسپتال ته په وخت نه رسول کېږي او هغه ژوند د لاسه ورکوي. د ماشومانو دغسې واقعات تاسو BBC باندې او مختلف سایټس باندې ګورئ او ټلویزیون او د سوشل میډیا خو اوس موږ ته دغه ځای یو بهتره تصویر را مخامخ کوي، یعنی د دغه حالاتو بهتره تصویر، که څه چې هلته خپله تصویر بدتره دی. خو دا دې موږ ته یاد دی چې د سریلانکا خلک ډیر مهذب او انتهایی ایجوکیټډ دي. انتهایی مطلب دا چې هلته خواندګي شرح ډیره زیاته ښه ده او تاریخي طور او ثقافتي طور هم دا خلک ډیر زیات پرامن پاتې شوی دی او ډسپلن پاتې شوی قام دی. که څه چې په دې منځ کې به تامل ټایګرز والا سینایلیز او د دې ترمنځ تامل منځ کې کلیشز راغلي، خو هغه نسلي تفرقې یا د حقونو مسلې یا سیاسي تنازع هغه په خپل ځای، خو اوورال دا خلک یعنی تهذیبي طور ډېر زیات پرم نه دي. سایلون والا چې کوم دی یا سرندیپ په ورته ویلی کېده یا سریلانکا، نو هغې خو ډېر ښه دي. اوس هم لا د قطارونه یو د ډسپلن مظاهره کوي، د یو بل په خوراک شروع نه ده کړې. خو دا وخت رایټرز چې کومه یو خبري اداره ده د هغې د رپورټ مطابق، خو دا وړاندې بلومبرګ یو د اکانومي باندې نظر ساتي، یو میګزین دی، یو په اکانومي باندې نظر واچ ډاګ ورته ویلی شو، یا دې حوالې سره یو موقره ذریعه ده یا باخبره ذریعه ده. نو هغې هم د اسسمنټ دی چې په دغه ډیفالټ کېدونکي ملکونو کې یو څو نور ملکونه شاملېدو والا دي. د بدمرغه پای کې پاکستان هم دی، دې نه علاوه لبنان دی، سریلانکا خو پکې ده، دې د روس متعلق هم دا ګمان کوي، او سورینام دی، نه پېژنم چې دا کم ملخت دی، او زیمبیا دی. د دې ملکونو ذکر شوی دی چې په دې کې په راتلونکي وخت کې د اقتصادي بدحالۍ په وجه باندې دا ملکونه د ډیفالټ کېدو یا د دیوالیه کېدو د خطر سره مخ دي. د بیلاروس حوالې سره چې دا بالکل په سنډه باندې ولاړ دی، دا د رایټرز خبر دی. خو د دې نه علاوه رایټرز په دغه رپورټ کې تقریبا د 12 ملکونو ذکر شوی دی. په دغه 12 ملکونو کې په 3 او 4 نمبر باندې بلومبرګ او رایټرز دواړو د پاکستان حوالې سره دا پریډکشن کړی دی. نو زمونږ بدنصیبي دا ده چې خدای مکه که دلته نو خو مونږ ایجوکیټډ یو، دلته آلریډي په معاشره کې دومره ریپټس او دومره کرایمز او دغه ټولې خبرې شته. نو که ټیک د سیاستونه هغه په خپل ځای، خو که خدای مکه یو ریاست بطور ریاست کله ډیفالټ ځي نو بیا زمونږ ستاسو په ژوند باندې کوم چې خلک هغه خلک دی چې ورکینګ کلاس دی، میډل کلاس دی، د هغې ژوند هینډز ټو ماوت یعنی ګټي او خوري، ګټي او سټي، د هغې ژوند به بالکل د تباهۍ او بربادۍ سره په دې صورت کې مخ شي. یو خو د غذایي قلت او د صحت مسلې، دوایان او دغسې د ګاړو د روزګار د موبیلیټي د تګ راتګ د سیزونو د درآمد کېدل برآمد کېدل، دغه ټول یو طرف ته، خو کرایمز به ډېر زیات سیوا شي. ځکه موږ خو بالکل ډسپلنډ او داسې مهذبه نشو ویلی ځان ته په هغه پیمانه څومره چې یا نور خلک دي مغربي ملکونه دي یا دغه سریلنکن یا نور، هغه زیاتره یو یا دوه قامه دي، یو یا دوه نسله دي. د هغې منیجمنټ پولیټیکل منیجمنټ په داسې وخت کې د هغې اساني نسبتاً، که څه چې دا ګران عمل دی اوس په سریلانکا کې چې کوم روان دی. بیا دلته ډایورس غوندې کلچرز دي، ډایورس غوندې ریسز او د ډایورس غوندې جیوګرافیز او ډیموګرافیز دي. نو په هغې کې بیا امن او امان ساتل، که داسې ملکونه خدای مکه د اقتصادي دیوالیهپن سره مخامخ شي نو دا ډېره زیاته بیا ګرانې. خو بهرحال دا خبر مې سره شریکول ضروري ګڼل چې که پاکستان سره IMF دغه نړیوالې ادارې وړ بینک دغسې دا چې ورته دوست ملکونه ویلی شي، چین، امریکا، د سعودي عرب او متحده عربي امارتونه، که ورسره دا په وري د 4-15 ارب ډالرو مرسته ونه کړي نو بیلنس اف پیمنټ او دغه د کرنټ اکاونټ ډیپوزټ او دغه د ورکړې راکړې دغه فرق به دومره سیوا شي چې خدای مکه مونږ به هم په هغه ډیفالټ ریاستونو کې راشو. کله چې راځي نو په دې کې ایلیټ کلاس ته کم خلک چې په طاقت کې دی، کم خلک چې فیصله سازۍ په پوزیشن کې دی، نو مونږ تاسو ته یاد دی چې د هغې په ژوند باندې ډېر کم او نه اثر پرېوځي، کم څه چې نه پرېوځي.
سړی په کروڑونو کې دغه ډیلی او دغه ویکلی په کروڑونو یا منتلی په کروڑونو آمدن دی نو د زرو په ځای په 2000 او په 2000 نه په 10000 سو وټ نو دغه پغه باندې ساسر نه پریوسی خو په مونږ باندې بهر حال اثر پریواسي خبرېدل چې دي نو دا بیا په تداوی کې یا مخنیوي کې بهر حال یو رول پلی کوي او په کار ده چې موږ تاسو ټول خبري چې دا وخت په دنیا کې بالخصوص په اقتصادي یا اکنامک فرنٹ باندې څه اپډیټس دي څه خبرونه دي نو د ټول د وخت را کولو دا اورېدو دومره په غور دا اورېدو ډېره زیاته مننه کورم ودا